نو موږ راځو خپل په ننګرهار ولایت کې د روغتیايي مرکزونو شمېر، روغتیايي مرکزونو ډول څنګه ډول لري، کوم دي. سیمه ییز روغتون چې هغه موږ داسې په ننګرهار کې عام خلک د سیتامې په نامه سره یادوي. نو تقریبا 1570 بستره لرو رسمي. خو په دې سره زه اوس وایم چې دغه بسترونه به چې فعلا په دې سیتامه کې سیمه ییز روغتون کې موږ لرو فعلا دا به درته وایم چې تر 1200 به هم زیات بستر لري په هر بخش کې. هغه تقریبا موږ 12-13 شفټه لرو په هر بخش کې، خصوصا داخله کې او اطفالو کې چې پر هر بیټ باندې موږ خصوصا په اطفالو کې چې هغه د یو مریض لپاره د یو ماشوم لپاره دی موږ 2 او 3 بستر کړي. نو دا پر دې دلالت کوي چې یو ضرب یې 2 او 3 کېږي تقریبا، ځکه زموږ عمومي ګنجایش د سیمه ییز روغتون چې دی 1500 بستره دی. نو دې چې موږ وګورو چې هر وارډ ته داخل سي، هر شفټ ته چې پر هغه دغه بیډ باندې یو یا 2 کسان یا 3 کسانو پورې حتی ماشومان خصوصا بستر وي. نو په دې دلالت کوي چې زموږ بستر تر 1200 پورې رسېږي. خو دا د ډاکټر صاحبانو زحمت دی د خپل ولس لپاره چې کاږي. دوهم ملي روغتون چې هغه د ګردو څخه عبارت دی، نشتر په نامه سره یادېږي. تقریبا په دې کې موږ 80 بستره لرو. خو د هغه هم کارونه نسبتا ډېر ښه روان دي، هغه بخشونه چې فعاله دي. نور هم انشاءالله د وزارت ستایمې سره موږ بار دا خبره شریکه کړې ده چې دا باید مکمل فعال سي او د انشاءالله کارونه بیا په نږدې وخت کې ټوله فعال سي او ټول منظم سي. ولایتي روغتون چې د بیبي فاطمه زهرا په نامه سره یادېږي، دغه موږ 120 بستره لرو. هلته هم همدارنګه لوډ زیات دی، خو زیاته ډاکټر صاحبانو یې کوربه ده د خپل ولس ته خپله وږه ورکړې ده او د ولس خدمت یې ترسره کړی دی. تېر کال چې د کرونا واکسین کمپاین په ترڅ کې 4.5 لکه هېوادوالو ته د کرونا واکسین تطبیق شوی دی په 2022 کال کې. تېر کال په 2022 کال کې د شری ناروغیو د مخنیوي په موخه 3 دورې د میزلز واکسینیشن کمپاین ترسره شوی دی چې په ترڅ کې 5.5 لکه ماشومان چې عمر یې تر د 9 میاشتو څخه تر 15 کلنیو پورې رسېږي واکسین شوي دي ټول. همدارنګه په 2022 کال کې 9304 نورمال او کومکي ولادتونه ترسره شوي دي چې هغه په سیمه ییز روغتون کې همدارنګه مخکې چې عنوان واخیستی په ټولو روغتونونو کې په ننګرهار کې ترسره شوي دي. په 2022 کال کې تر 5.5 میلیونه وګړو ته د روغتیايي خدمتونه وړاندې شوي دي چې هغه عبارت د OPD څخه دي. 10 تنه په مختلفو برخو کې د تخصص څخه فارغ شوي محصلین په 2022 کال کې موږ ورکړي دي چې هغه د ښه خدمت کولو لپاره وجامې ته وړاندې شوي دي. همدارنګه 140 تنه نارینه او ښځینه محصلین د روغتیايي علومو د انستیتوت څخه په بېلابېلو څانګو کې موږ فارغ کړي دي. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره